په خوب کې احتلام یاد نه وي او د خوب نه پاسي په کپړو باندې نشانات لګېدلي وي، داغ دبي وي، نو په دغه صورت کې په دې کس باندې په دې ځوان باندې غسل واجب دی یا واجب نه دی. دې بس کې ډېر مهم او ضروري مسله ده، په غور سره واورئ، ځکه چې په دې حواله سره ډېر شي کسان د غلطفهمي شکار دي. ځکه د غلطفهمي شکار دي شرعي مسلې علم متنشته. دا مسله ګوره ډېر مهم ده، د پاکي ناپاکي مسله ده، د غسل د وجوب مسله ده. یاد وساتئ کچري یو کس داسې چې هغه ته احتلام یاد نه وي او د سار پاسي او په کپړو باندې نشانات وي، نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده کله د شک چې دا منی ده یا مزیده یا ودی ده. اوس په دې کې ډېر ځوانان به داسې چې هغه منی مزي ودی کې فرق نشي کولای، او ته پته نه بلکې هغه چې کوم دی منی مزي ودی چې سهم خارج شي هغه دا غني چې بای دا چې کوم دی د غسل واجب شي. نو یاد وساتئ منی خارج کې دوسرا غسل واجب کیږي، باقی مزي یا ودی خارج کې دوسرا غسل نه واجب کیږي. منی مزي ودی کې څه فرق دی؟ د دې نشانات څه دي؟ منی چې کوم دا هغه په شهوت سره لذت سره چې کوم دی خارج کیږي، او چې کله خارج شي نو د هغې نه بعد چې کوم اعضاء تناسل دی هغه بالکل ډیله شي او شهوت ختم شي. د دې چې کوم کلر سپین کلر وي او دا بالکل گاړه اوبه وي، د هغې نه علاوه مزي هغې اوبو ته ویل کېږي، هغې قطرو ته ویل کېږي چې دا چې کله خارج شي دا په هغه ټایم کې خارج کېږي چې کله انسان بدنظیر وغیره وکړي یا غلط سوچ وکړي یا دغه شانتي خپل کور والا سره ګپ شپ لګي یا بوس او کنار وغیره وکړي، نو په دغه صورت کې قطرې خارج شي او دغه قطرې چې کله خارج شي نو د هغې نه بعد چې کله شهوت وغیره د هغه ختمېږي نو بلکې مزید نور بړکاو شي او چې کوم عضوي تناسل دی هغه مزید چې کوم انتشار شکار شي، یعنی په هغې کې مزید چې کوم دی تکړهوالی راشي او څنګه چې مني نو په هغې کې ظاهره خبره ده چې کوم اعضاء تناسل هغه بالکل ډیله شي او مني خارج کېدو نه بعد اعضاء تناسل نه ډیله کېږي بلکې مزید برقرار وي، نو دغه قطرو ته مزي ویل کېږي. اچھا دغه مزي چې کوم ده د دې چې کوم کلر وي هغه ظاهره عام چې کوم اوبه دي د هغې په شان د کلر وي دي، د هغې نه علاوه په دې کې لیسپن وي، څنګه چې بینډې کټ کړي او د بینډې کټ کولو نه بعد هغې کې دننه چې کوم هغه لیزدار اوبه وي دغه شانتي دا هم چې کوم لیزدار اوبه وي دې ته مزي ویل کېږي. د مزي خارج کېدو نه هم په دې باندې غسل نه واجب کېږي. درېیم اوبه هغې ته ویل کېږي چې هغې ته ودي ویل کېږي. دا اوبه اکثر چې کله بول بار کې د بول بار نه بعد چې کوم دی د میتیازو بلار باندې قطرې خارج شي، دا بالکل گاړه اوبه وي او د دې چې کوم کلر وي دا خړ کلر وي او دا ظاهره خبره ده چې کوم خارج کېږي نو دا څه لذت وغیره سره نه خارج کېږي، نو دغې ته ودي ویل کېږي. نو ودي خارج کېدو باندې هم غسل نه واجب کېږي، البته وضو ماته شي. اوس راځو دې مسلې طرف ته. کچري یو کس داسې وي چې هغه په خوب کې هغه ته احتلام یاد نه وي، ظاهره خبره ده چې احتلام ورته یاد وي او سار پاسي په کپړو باندې نشانات وي، په دغه صورت کې به د غسل کې په صورت لیکن دته احتلام یاد نه وي او سار را پاسي او په کپړو باندې نشانات وي، نو په دغه صورت کې کچري دا شک وي چې دا منی ده یا مزیده، منی ده یا مزیده، نو په دغه صورت کې به د غسل کې په باندې غسل واجب. دغه شان دي دا شک وي چې دا یا منی ده یا ودی ده، نو په دغه صورت کې هم په باندې غسل واجب شو. یعنی منی شرط ده، د منی سره چې کوم دی یا ودی یا مزي د دې شک وي نو په دغه صورت کې غسل واجب دی. او کچري منی بګینه وي شک چې کوم دی د مزي یا ودی وي چې آیا دا چې کوم قطري دی دا یا مزي ده یا ودی ده، نو په دغه صورت کې په دغه باندې بیا غسل نشته. بهرحال ډیر کسان داسې چې په دغه حواله سره د غلطفهمي شکار دي، د صحیح شي چې کوم صحیح شرعي مسله د دغه علم متنشته. نو د دې ویډیو نه پس د دې مسلې نه پس په ان شاء الله تعالی تاسو په ذهن کې چې کوم اشکالات وغبل لري او امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.